أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله درس أغب أعمال وكارونك. رسول الله فرمایي چې عیسی بچا کې موجود شي دغه انسان به الله جنت لبوزي او جنت به داخل کی. ترغیبا سړي عملونه ته بیان او تشریح شول. په دې وجه باندې چې انسان هغه عمل کراوي. د دې وجه شیخ الاسلام لیکي وداد الله له احسان دی چې موږ په بندګۍ باندې مکلف کړو به دغه تشریح الله موږ له وکړه یا بخبل او یا رسول الله په واسطه. نو یو کار هغه کار چې انسان وکي د انسان به الله جنت لور داخل کی دعوت قرآن او سنت لا خل دعوت ول. علي صاحب رضی فرمای ویل ان يهدي الله بك چې الله سب وجبان یو انسان برابر کی ویل رسول سره کارونه بهتره ده چې الله په نامه صدقه کی. بل وید کې د کفار او قتل راغلي. د قران او سنت نه باسي د دعوت مناسب خبري او د سلف صالحین او بعض اقوال او فیدی به بیانو په دینت باندې چې د دومره قیمتي شی او چې عمل د انسان په جنت لور داخليږي. اگر که انسان دی خبري د نیمه خبري د وی کلمې داعی ولی نه یو خبره د خوې کا یو تقریر دی خوې کا یو درس او تدریس ته چوي کې بدینت باندې چې الله زمام اسلامي وکي او زماره د ملګرو رسول الله فرمایي د دې بدله جنتی التبر الله ور داخل کی. او دا ډېره مهمه موضوع ده. خپل ملګری سره قرآن او سنت له دعوت کی بچی دعوت کی وغیرہ. الله رسول چې کله یو مسله ذکر کوي به هغه تشریح دا به انسان د الله فضل کرم په ځان باندې مانی. قرآن چې کله انسان مطالعه کی درله سیتونو د درس رسول الله احادیث لغت کې ویل شي بلنه له اصطلاح کې دا من دعوت الناس الى الاسلام بالقول والعمل. خلق اسلام لا قول او عمل دواړو سره دعوت اول. یو سړي دا چې اسلام لراشه شکل شي جوړ کړی د شکل انساني وګړي او سره معاملات سره وګړي نو چې متاثر شي اسلام قبول کی. دا خبره یا ساتي د رسول الله ملګری صحابه دوی به شکل یو ځای لاړل د خلکو له صرف اجمالی عمر ویل شي کونو مثلنا زموغ النشي وزدا چرنج وختار مونږ شو ورکولې چې موږ یو سړي دا خبره وکړو چې تاسو موږ غونډه ما نظم غونډه شکل او زموږ غونډه معاملات او زموږ غونډه ناس ولاړه جوړه کزګه به دې کې ډېر کم او نقصان دی هغه منل ولا خلک وو د قران او سنت یقیني متبعين. شیخ الاسلام ابن قیم فرمای ادعو الى سبيل ربك بالحكمه هدایت په تشریح کې و انسان چې کله دعوت کوي نو دغه جانب مقابل کې درې مرتبه دي. بعض وخت کې د انسان سره مخامخ شي چې هغه د حق سره ډیره مینه ساتي او د حق په ټولو خبرو باندې بالا کوي چې کله او پیژنې نو د انسان سره به د حکمت خبره وکړه ده. وعظ او جدال به ضرورت نه لري لیکن کله کله د شړی مخاطب هغه په ضد باندې ولاړی خو کچرته حق او پیژنې نو دا به په ارس باندې غوړه کوي او دغه تابعداري کوي به د انسان له ترغیب او ترهیب هم وکړه ده. چې لکه منلو کې دا خیر ده نه منلو کې ګوره دا تاوان دی. او کله د انساني شغب بالکل معاند ضدي کله څومره قرآن او سنت هغه پیش کړي منه سره به احسن طریقه باندې خبره وکړه ده کوم چې الله رسول ویلي ده. لیکن اهل علم فرمای
انسان چې کله داعی الله او رسول خلق را بلی یو څو طریقې د دعوت دي چې انسان به دا عمل کړي ولي خپلې وي الحکمه په صحیح طریقه باندې د ملګرو له حق تشریح کول او په صحیح طریقه باندې دوی له بیانول او د دې په دماغو د زړه کې اوردنه کول. د شیخ الاسلام ابن تیمیه بارک کتاب لیکلی شوی دی الحکمه بالدعوه چې هغه دعوت په کومه طریقه باندې کړی دی تقدیم الاهم فلاهم کومه خبره ضروری و او په کومه طریقه باندې هغه وکړه. یو مداهنت دی مداهنت دا منه چې وجه کې سم مادیت خرابېږي د غیر پر الله او رسول ایست قربان کې او خپل حق مادیت والی. یو حکمت دی حکمت دا منه چې د قران او سنت مسله په دې وخت تحلیل باندې د انسان لوړاندې کول تر څو پورې ایست هغه سره به قناعت وکړي. دویمه طریقه دعوت دار چې انسان کله دعوت کوي دا به ترغیب او ترهیب کې معنا دا چې بعضی د مینې محبت خبرې بو کې د جنت باره کې او بعضی به ګوره سړی ویری کوي نه باندې جهنم دی. دریمه طریقه به دای باندې دا ضروري ده اقامه الحجه چې دا هغه سره ته بحث کوي په دې طریقه باندې چې ایست ځان په غالب کې په صحیح دلیل. څلورم القدوه د خپل شکل او د ناس ولاړه بده چې جوړې چې داخله کې ایست حساب به اقتدا وکړي د څه بنئ چې وای یو څوک کوي بل شکل یو سړی د خبره خلکو لګي چې ای خلکو دا مسله دا او دا مسله او د عمل دغه په خلاف باندې نو د نور خلکو لبي اشه د عادي ښکاری مړ د په عمل نه کوي زما پیسې. عبد الله بن مسعود فرمای و ان من اکبر الكبائر په دې ټولو لوی ګناهونه کې لوی ګناه ده چې کله ته خلک قران او سنت دعوت کې اسلام دعوت کې نو تعالی دا وایي چې مړ اول د خپل ځان غمو کې به موږ دعوت راکوا ځان نه برابر کړي موږ لوي. پنځمه طریقه د دین ورسره به د جهاد مسله او شپږمه تربیه او تعلیم. تربیه ډیره مهمه ده. زموږ استاد ډیره ملګرو تعلیم دی خو لیکن تربیه به نه لرو معلومات موږ ډیر لرو په یوځای کې چې ودرې ګډې راوګدا او تفسیری خبره شروع کو لیکن چې کومه تربیه قرآن او سنت نزدیکيږي هغه به مخاطب په وړاندې او د خلکو په وړاندې نشو کولای او ځان د علم خادم جوړول او په علم کې ځان له مهارت حاصلول. ذکر رسول الله فرمایي د دین سره مړیږي نه امر بالمعروف او نهي عن المنکر اعلان د خلکو له کول د دین باره کې تالیف او کتابت او تحقیق او تخریج او مسله درجه معلومول جمعتون کې درسونه عقلي دلیل په ځکه د اسلام په تایید کې پیش کول د نیکی کارونه کول او د قشن کې څه اعمال خپلول او دا کارونه چې کله انسانو کې د دعوت کې بعد دغه نه به اثر الله پیدا کوي او ضروری دا به خامخا ضروری دي تر څو پرې چې بده کې د انسان سره کمبوتي نو دغه دعوت به د شمخ وړاندې نشیدلې. د دعوت به جدا جدا طریقې دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقې ځان سره یاد ساتي. مشهور روایت بخاری کې ابو سفیان سے فرمایي چې کله مونږ لاړو د شام علاقې له محمد رسول الله خطر غلو حرقل باشاله دحیه الکلبی راوړو پاغي ګډې خبرې ذکر کړې چې بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى حرقل عظیم الرومي د الله په نامه باندې شروع کوم او د محمد صلی الله علیه وسلم د خطر لګلې د حرقل بادشاہ له شاغد روم بادشاہ دی سلام په اقا چا باندې چې غیر اسلام ته بيداری وکي زه تعالی د اسلام دعوت درکوم اسلم تسلم اسلام راوړ بچ باباتش اسلام راوړ الله تعالی اجر ډبل درکې کوم مخ دی واړو غره دی ورسره ټول خلکو ګناه پتا باندې را ځکه ته مشري قانون دار چې مشر کله به وځي کې وران شو زد کې راغی د ورسره کشران به خپل د مشر لګوري چې لکه زمون عالم د څه نه وینو منګه څنګه وینو د ټول په ګناه کې ګوره به شریک شوي دا خبر وزن سره یاد ساتي او به ورته ویل چې قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا یا اهل کتاب د شو کلمې لراشه چې زموږ شاسو ما بین کې برابر ده شرک بنکو د الله بندگی وکړو
باج زمونږ په باجنو په ربوبیت سره نه نشي اربابتوب خدایتوب سره سبا نه سبا شریعت بدرس کې درجه عادي شه ورته یا رسول الله مون خو ارباب نه دی ویلي وېستا مولا به یو شی حلال کتاب حلال غنو وي او وېستا مولا به یو شی حرام کتاب حرام غنو وي او دغه معنا درابه ده دلته ګور رسول الله دعوت کړی دی خو لیکن د خط په ذریعہ ام سلمہ نقل له د حبشه د هجرت مبارک خبره کې د جعفر شیخ د نجاشي بادشاہ سره مکالمه وکړه ورته ویل چې كنا قوما اهل الجاهليه موږ جاهلان خلکو نعبد الاسم موږ بګور د بوتانو بندگی کوله وناكل المیت موږ مردار خړلې ونقتل الفواحش وبحیل براتلو بد اخلاقی شر الرحمن هم قطع کول د ګوندې حق بم لري کو قوي سره براجګېدو په من کې ضعیف او کمزور به خړو چې کوم سره به قوي ونه هغه به ایسه طاقت پیدا کړي د بل بر اعلان دیږي لکه د يهودو د نظام چې هغه ټول دنیا غواړي تر دې پورې چې الله موږ له رسول الله ولېګلو موږ داغه نسب پیژنو داغه صدق او امانت او پاک دامنی پیژنو موږ ایسه الله له دعوت کو چې د الله بندگی وکړي واجب شریک سره جوړ نکو هغه شیونه پرې چې موږ بندگی کړو زموږ مشرانو چې کانه بوټي دي رښتیا خبرې کو امانت ادا کو سره رحمی کګه وندې توبه فحشان ځانو شاده د دروغ وینا نه دي یتیم مال او پاک دامنو باندې تهمت ونه تړو شرکونو کو د منځو د زکات او د روزه امر کړی دی دي کوم ګوره د دعوت ورکه خو بده شي طریقه باندې تقریر او تشروع کی دا طریقه د دعوت رسول الله معاذ بن جبل ویلی و وېته چې کله ورته دي خلکو لنو دي خبر لرو غواړي چې اله شهادت ان لا اله الا الله واني رسول الله کسا خبر هم نه لنو به ورته چې تاسو باندې الله پنځه منځونه پرس کړی کبه هم نه لنو به دا ورته چې الله در باندې صدقه پرس کړی مالدارانو نه بخښتل کیږي او بری فقراو باندې بدا خرج کیږي او کدا خبر وکړو به ورته ویل چې دغه خرو عزتمن او فسن مالونه ماخلا او د مسلمان د دعا نه ځان ساته وجه دار چې د الله مابین کې بالکل سره پرده نشته دم دعوتو د ملګری شریک تربیت چې الته ورشو خبر اوکا ابو هريره فرمایي چې ورځ مونږه جمعات کې ناس رسول الله راغی او مونږ ته ویل راځي چې راوښه د بیت المدرسه چې د يهودو مدرسه ده دعوت ورکو وی چې کله ورغه ورته چې اسلام راوړي تسلیم تاسو به جوړ پاتې شي او پوه شي د اسمه ګوره د الله او د الله رسول الله زه غواړم چې تاسو دې اسمه کې نه وشړم کم سره چې هغه کمال لري نو هغه ګوره خرج کی او کني پوه شي به خبره باندې چې اسمه د الله او د الله رسول الله دې ځکه ګوره رسول الله سره د ملګرو دعوت د لپاره ورغلي او مدرسې لا دمه طریقه یو بل حدیث کې راځي د دې مثال درکړم سره کور جوړ کې او داعی به ولېږي چې تلاش د خلکو له دعوت ورکړي جسمه د کور لره شو بده کې قسمه خوراکونه او مزه تیاری کړی دي کم سړي چې دای خبره ومنه لري کور لراغه نو مزه به حاصل کی او چا چې ونمل نو عیسی هغه بچا مرته غوسه شو دا هغه مزونه محروم شي کور جنت ته دای محمد صلی الله علیه وسلم دی او بادشاہ چې لګل دا دی هغه رسول رب العالمین دی یو بل روایت کې چې عبادت بن صامت فرمایي بلکې دا مریض یو ملګری ورته خو ورغه چې رسول الله یو حدیث کومه تشریح کا نو دوی ویل چې ورځ الله نبی موږ وروخته موږ سره بیعت وکي خبره په دې موږ سره وکړه بس السمع والطاعه چې خبره به اوري ګره منی به تکلیف او خوشاله کی د خپل مشرانو سره موږ باسونه نه کوم مګر تر دې پورې چې کار کفر به وګورو عندكم من الله فيه برهان وېزه سره د الله رخونه بده کې دلیل دی چې کوم ګور رسول الله دعوت ورکړي دي په دې طریقه باندې چې موږ سره به منل کوي غریبۍ کې به منل کوي مالدارۍ کې به کوي بیسه باسونه باندې کوي تر څو پر چې به شریک کار کفر مولې دلته به یې ستاره جدا شي مشي ورته پرې دی قران او سنت شکل انسان مطالعه کې دې باره کې ډېر احادیث او ډېر اثر موجود دي تر دې پورې چې د احادیث رسول الله باندې ذکر دي انس بن مالک فرمایي وی ابو طلحه چې واغه د ام سلمہ خطبه وکړه جرګه
نو دا مسلم ډېر وکړه زنانه وا د انس بن مالک مور خاوند چې کله مرش وی ویل شي ابا طلحه ستاغونه سړی خو قابل دي نه دي چې مونږ غیرت کو ته به مونږ جرګه کړي دا به درنه نګړش نو زه سره نکاح ځکه نه کوم چې ته یو کافر سړی او زه مسلمانه کزه مو قانون داري شي مال دا جایز چې زه سره نکاح وکم که اسلام دراوړو بس داس ما مہر دی وې ایساغه اسلام راوړو ودا دغه مہر وګرځدو ګوره زنانه ده دعوت دی ابو طلحه ورکه بس نه شته طریقې باندې چې زه مسلمانه کزه مو ته یو کافر سړی ته ډیر اوچت انسان استا خبره به ځمکه لپاره نوځي زموږ ته د نکاح ما بین کې لوی شرط چې هغه اسلام دی اسلام راوړو زبر قبول کوم هغه اسلام راوړو ایسه به نکاح سره وکړه دا د دعوت طریقه ابن سیرین بویلی ومن احسن قولا ممن دعا الى الله هدایت بتشریک بذلك رسول الله دا اوچت انسان دا اوچت داعی شو هغه محمد رسول الله او بل دغه ملګری تر قیامت پورې د دې خلکو خبره ډیره اوچته ده او کله به ویری هذا حبیب الله دا الله دوست دی هذا ولی الله هذا صفت الله دا الله غره دی د زمکه بسر باندې بهترین انسان الله لم دقه دی قطاده سبب دا خبره کوله ویچی قران کې الله فرمایي ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ودا الله بنده دي چې الله دا وینا رښتینی دا عمل رښتینی دی وتری د رښتیا دی نه وتری د رښتیا دی او پټي د رښتیا او خارې د رښتیا د خلکو وړاندې د رښتیا او د قشن چې غیب رښتیا معنا ده چې کله انسان الله لا دعوت ورکوي ودا ګور ډیر بهتر انسان دی اوچت انسان دی قیمتي ترې پوری شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نقل لے قل هذه سبیل سورہ یوسف کې د آیات ته وې دې آیات تاسو سوچو کې رب العالمین د خپل پیغمبر دا خبره کوي چې زما دعوت شه دي و زما د الله رشد الدعوت الى الله الله له خلق را بلل د الله رشد الله له خلق دعوت ول سوچ الله له دعوت کوي دا رسول الله په لار باندې دی دا په بصیرت باندې دی دا محمد رسول الله تابع انسان دی او چا چې نافرمانی وکړه دعوت ونه کې الله رسول خلق را دعوت نه کړه وې دا محمد رسول الله په لار نه دی د سره بصیرت نشته دا رسول الله تابع نه دی دعوت الله دا رسولانو وظیفه او د غیر ملګرو او الله رب العزت امر مکړي د خلکو مبارک حدیث کې مرضی وبلغوا عني ولو آیات تاسو ورسوي اگر که زمانه یو آیت ورې تاسو یاد نه سړي له بدل شرم نه لري لکه زه پورا عالم نه زما شرط یو خبره یاد ده زما د یو حدیث یاد دی چې سړي اوس به چپ لاس باندې خوراک کوي دا څنګه د بیان کوم دا پوره دعوت دی تر محمد رسول الله نقشه واخصه خپل شوي داغه به روان شي رسول الله به د خلکو لري کیسه دعاګانې کړې دي یوسف دې ته واورا یو فائدہ ده الفوز بالجنه والنجاه من النار رسول الله فرمایي چې د اسلام درې سو شپېته خوونه دي چې بده کې څه ایشه بچا کې موجوده شدا سره بل الله جنت لور داخل کی نو یو بهترینی طریقه به کې دعوت ال الله رسول الله خلق دعوت ول د الله رسول عظمت د خلکو بجرونه کې وردان نه کول نه د يهودو نه د نصارا نه د بلچا تاسو ګور دوه قسمه خلک بدونه کې د باز خلکو همیشه کوشش دی چې اخر کو زمونږ الله د شلوې ذات دی رسول الله په طریقو کې دغه کامیابی د قران په تابعداري کې دغه کامیابی د رسول الله په مخالفت کې دغه نقصان او بل طرف یو بل سړی دغه دا خبره کې چې پلانې ډېر لوی طاقت دی درسره کې شان دی ولی جوړې نه په دنیا کې کامیاب دی اقتصاد کې کامیاب دی او سیاست کې کامیاب دی نه دا غلطه را بلکې کامیابی د دنیا او د آخرت جنت ته داخله دل او د اور نه بچ کېدل هغه د پر د الله او د الله رسول عظمت د خلکو بزنونه کې وردان نه کول یو بل فائدہ ده دلاله الناس على الخير وهدايتهم اليه خلق له بخیر باندې خودل دي او خلک د خیر په طرف باندې روانه ولي کله چې یو انسان ستاسو وجنه د خیر په طرف باندې روان شي دا کسلو کان ته صدقه ورکړي کې به دومره اجر نه لکه بده کې بل لو کې رغلي کسل کفار ته وجني سره دې نشه دواړه کار لازم ملزم دي او دلیل په دې باندې چې مسلمان سره به همیشه غیر مسلمانانو خیر خوایي یو فائدہ علماء دام ذکر کړي و دلیل علی صلاح العبد و استقامته
دعوت چې دا دلیل به خبره باندې چې دا بنده جوړ دی او دا په دین د اسلام باندې برقرار پاتې کیږي دا خبره ډیره مهمه ده چې اوسړی مسلمان او د قشم بر اسلام سره غي دنیا لاړ شي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي د دوه د جنت مابین کې به ولوش مسافه پاتې د شو حرکت بوږي چې الله به جهنم لبوشي دا ډیره خطرناک خبره ده کته چیرته وګورئ چې دعوت الله او رسول الله کې نو دا زیرت یا ځان سره واخلا چې الله رب عزت تعالی په صحیح ایمان او اسلام باندې استقامت در نصیب کړي د استقامت لپاره ډېر اسباب الله سره مینا د مؤمن په مقابل کې نرمي د کابل په مقابل کې سختی جهاد کول دین مبارک د چانه نه ریدل ظاهر او باطن برابرول د رسول الله تابعداري وسطیت کیسه اخلاق اخلاص خلق قران او سنت له دعوت اول یو بل نشه پیدا بګی دا تثمر محبه الله ومحبه الناس کته وګواړي چې د خلکو مینه مال راتاو شي د خلکو په ژوند کې زه محبوب شم یاد ساته خلق الله او رسول دعوت وا ځکه دا مسلمانان هغه چې سره مینه کوي چې کوم سره د الله او د الله رسول سره مینه کوي د الله مینه په دې باندې راځي د خلکو مینه د الله د مینه لپاره مخکې سره درس کې ډېر خبرې ذکر کړې شوې خو اساسي خبره بګی دا الله او رسول الله دعوت اول بل نشه پیدا بګی دا التشبه بالانبياء والصالحين د انبيو سره مشابه کېدل او د نیکانو سره مشابه کېدل او دا غوي په دلاره باندې ور روانېدل او حدیث کې راځي رسول الله فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم چا سره ځان مشابه کېدل دا غوي نه دی محمد رسول الله خلک دعوت کړي الله رسول الله او تم خلک قران او سنت دعوت کړي نو تسلی خیل چې باغی دنیا کې د رسول الله په جماعت کې اوچت شي اې دا وړه خبره ده ګډه راغټه ډېر انتهایی غټه خبره ده بل نشه پیدا بګی دا چې کله انسان د دعوت کار کوي نو همیشه به دنه د خراب صفاتونه وځي او نیک صفاتونه بده کې راځي وجدادا وان من الحسنه بعدها ایونی کې چې وکړه نه هغه به بل نه کې راځي او بیا به بل نه کې راځي او هر څه به اخر نیک ټول نیک شي د بد اخلاقی د لري کولو لپاره د کیسه اخلاق د پیدا کولو لپاره اساسي طریقه چې هغه دعوت ته الله رسول الله خلک دعوت اول بل نشه پیدا بګی دام دا د دعوت د وجنه د انسانانو خاندانونه قومونه ملکونه ولایتونه ولسوالونه دا برابرېږي او کله چې انسان د دعوت کار پریږدي د ارث بیړنګي خرابېږي تلفش او نشه پیدا خو بګی دا به يتقرب العبد من ربه ويفوز بمحبته کتا سو وګړي چې من رب العالمین له ورنږدې شو دغه د نږدېکت لپاره اساسي طریقه دعوت دا اړو موږ تاسو غواړو کني غواړو ټول غواړو چې موږ د الله له نږدې او د الله جوار کې شو د شپې په اخر کې مونږ دعاګانې سجدي نوافل قران او سنت لناستا جهاد صدقې منځونه اخلاص زکاتونه الله باندې ایمان ملائکه باندې ایمان دعوت ال الله دا کار شکل ته کین او رب العالمین به ایسه ځان له نږدې کی او بل نشه خبره بګی دا باب من ابواب النصيحه الى الله ورسوله والمؤمنين ودا د رب العالمین د رسول الله او د مؤمنانو د نصيحت لپاره کې څه دروازه ته ځان سره واخسته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د دعوت او شکم برکت ته هغه ځان لره جلب کی داغه دعا څه رسول الله د شویل دی وې د دې انسان د مخ رب العالمین تر تازه کی دای انسان رسول الله دعا کړی دا چې الله ته د مخ تر تازه کو دار څه خیل چې محمد رسول الله دعا وکړي دا به قبليږي که بنه قبليږي ابو هريره صاحب مولا دعوت ورکړي چې رسول الله باندې ایمان راوړ انکار وکړ سخت ژړل رسول الله ورته چې ابو هريره صاحب ولې ژړې وې مور له دعوت ورکې هغه ونمنو دعا ورته وغواړه یا الله وې ته دې ایمان ور نصیب کا وې چې کله ورغه ابو هريره صاحب فرمایي غسل کول مال ویل چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله دستور ابو هريره صاحب کې روان یو ډیر خوشاله او رسول الله صلی الله علیه وجه دا و چې رسول الله د خلکو له دعا کړي دا چې کله رسول الله ته دعا وکي بس ته کامیاب شوي هیڅ وخت نه خرابېږي بل نشه مسله به دا يهود نصارا غیر مسلم هغه کفر له دعوت کې او ته الله له دعوت کې ته د الله د
دین دفاع او ننګ وکي او سره خیر له چې د رب العالمین د دین د پاره وسړی نن کوي او هغه باندې غیرت کوي ای الله به د انسان باندې غیرت ونه کی ولنه سوچنده نشه پیدا بګی دا چې ډیر اجر به انسان لور کې هغه په دې طریقه باندې چې سره دعوت د وجنه څومره خلک برابر شو دغه ټول اجر کې الله دا شریکي دغه په اجر کې نیمګړتیا هم ناراضي نن درس حاصل داو رسول الله فرمایي چې دین د اسلام تقریبا 380 خوینه دي شوخه چې څو خوینه بچا کې موجود شي د انسان به الله جنت ته ور داخل کی او هغه خوینه کې اساسي خو چې موږ تاسو بیان کې هغه دعوت ال الله الله رب العزت دخل دعوت ولا درسون دخل دعوت ولا توحید دخل دعوت ولا رسول الله سنت دخل دعوت ولا دا مسله چې کله بچا کې موجوده شو د انسان به جنت ته ور داخل شي و الا که شرط به انسان کې موجود نشي نو به د جنت داخله د انسان لا ګرانه تمامېږي رب العالمین دې موږ تاسو یقیني دعات او داعین جوړ کړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمن